د غزني د کانونو او معدن ریاست له لوري د ډبرو سکرو د ویشت لړۍ پیل شوه چې ښاریانو ته به یې ټن د قراردادي شرکت له لوري په 950 افغانۍ ورکول شي. نو تقریبا د غزني ولایت تقریبا 1000 ټنه زغال د وزارت له طریقه ورکړل شوی ده چې په دغه 1000 ټنه کې تقریبا وزارت خالي حق الوزن 1000 افغانۍ پر دې باندې اخیستې دي، نور ټول مفت ورکړی ده. بیا دې خلکو سره موږ ډېره شفافه معامله کړې ده، قرارداد مو سره کړی ده. تقریبا زموږ په ریاست کې شپږ اوه شرکتونه حاضر سو، بیا موږ دعوت طلبي ورسره وکوله چې دغه شرکت نننی شرکت کامیابه سو، موږ ته ډېر ارزانه نرخ راکړو. له دغه شرکت خالي دومره پیسې به دی اخلي چې کوم د ده مصارف کیږي هغه څه ناڅه خامه کمه اندازه ګټه به کوي ته وکړه، نور به دی ملت ته په ډېر ارزانه قیمت ورکوي. دا د امارت ته طرفه جخه دغه لړۍ روان ده په ټولو ولایتو کې. ما حدود 7 شرکت اشتراک کرده بودیم، پایین‌ترین نرخ از ما شد که ما در رابطه با نرخ کوشش زیاد نکردیم که مفاد زیاد بگیریم. البته هدف ما روی کیفیت بود، به خاطر که ما بتونیم یک کیفیت خوبه. البته طبق سوال شما محترم، ما از در یوسف زیادتر از معدن شیخه امی زغال وارد کردیم. فعلا حدود 100 تن رسیده و چند دیگرش انشالله در حدود 10 روز 8 روز مرسته و در خدمت همشهریان عزیز خود ما قرار داریم. ورته مهال د غزني اوسیدونکي د ډبرو سکرو د ویشت لړۍ په پیلېدو خوښ دي او زیاتوي چې د ډبرو سکرو بیې باید کنټرول شي. ډېر ښه کار وسولو. موږ غواړو چې دغه نور هم حکومت له موږ سره کومک وکړي او دا نور ارزانه کړي، ځکه چې دا شوق چې دا زغال دا خو داخل د افغانستان کې ده او په دې باندې خو نور داسې نه رسېږي یا ګمرک له خارجه پرې راځي یا کوم مشکلات دي. نو په خپل وطن کې ده نو خلک دا یایي چې تر دغه نور هم ارزانه شي چې اوس د ښاروالۍ لخوا چې مثلا دا نرخ تعیین شوی د 1500 روپۍ او نور خلکو یې عام خلکو یې ګرانه ورکوي، په دې باندې خلکو لا اوس نه رسېږي. دغه راز د غزني ښار اوسیدونکي زیاتوي د ډبرو سکرو ترڅنګ د حکومتي مسؤلین د نورو سون توکو بیې هم کنټرول کړي تر څو بېوزله خلکو ته د سون توکو د اخیستلو زمینه برابره شي.